زه ډیر په مشکل کې یم. دا زما ماشوم ستا امانت دی. زه د 2-3 میاشتو لپاره دوبۍ یا سعودي ته ځم. سمه ده، ماشوم به زما سره په امانت کې وي. تاسو دواړه لاړ شئ او چیتا پیدا کړ. هغه زما مخې ته راولئ. سمه ده مشر صاحب، موږ به چیتا پیدا کړو. کور یوم خالی دی. چیتا هر ځای چې زه به دې پرېږدم. بختي رحمانه، چیټا چیرته دی؟ بختي رحمان، زه هم د چیټا د موندلو لپاره راغلی یم، خو چیټا دلته نشته. چیټا څه مرسته در سره وکړم؟ زه غواړم سعودي عربستان ته لاړ شم. ویزه غواړم. سمه ده، در سره به مرسته وکړم. مونږ به درته په مناسب نرخ ویزه برابره کړو. اندېښنه مه کوه. بس هر څومره ژر کېدی شي زما ویزه جوړه کړه. سمه ده، هڅه به وکړم ژر یې بشپړه کړم. مشره، مونږ د چیټا کور ته لاړو. کور یې بالکل خالی و. یوازې بختي رحمان مو هلته ولید. ښه، بختي رحمان دلته راوغواړئ. بختي رحمانه، ته د چیتا کور ته ولې تللی وې؟ زه د چیتا د پیدا کولو لپاره ورغلی وم، ځکه له هغه نه ډېر خفه یم. خو چیتا هلته نه و. زه خو سعودي ته راغلم، خو مالا عربي نه راځي. اوس به څه کوم؟ دلته به له چا نه مرسته وغواړم. زما لپاره به ډېر مشکل وي. وروره، یو جوس راکړه. ماذا تقول؟ انا لا افهم لغتك. جوس راکړه، ډېر تږی یم. ماذا تريد؟ دا څه وایي؟ زه هم د ده په ژبه نه پوهېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته پښتون یې؟ هو، زه پښتون یم. ته هم پښتون یې؟ هو، نو موږ خو یو شان خلک یو. کاکا، زما ابو چیرته لاړ؟ ستا ابو بازار ته تللی دی. لږ صبر وکړه، ژر به راشي. سمه ده، زما ابو به ژر راشي.